ما ته وایي مړ به شي بندي به شي ټکر به وخوري ولې ونې سپینې مو وایه خپل سر به وخوري وخت بدل شوی دی زړې خبرې هېرې که نور ته لوی سړی یې اوس وړې خبرې هېرې که نور د پښتو ژبې مشهور حماسي شاعر متي الله توراب د زړه حملې له امله ومړ. توراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته. سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسو د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونه ګورئ. د پښتو ژبې مشهور حماسي شاعر متي الله توراب د زړه د ناڅاپي حملې له امله وفات شو. نوموړی د وطن دوستۍ مبارزې او ملي احساس په شاعرۍ کې ځانګړی نوم درلود. هغه د هېواد بېلابېلو سیمو کلتورونو او نسلونو خلکو ته یو پیژندل شوی ادبي شخصیت و. متي الله توراب تیره شاوخوا یوه لسیزه کې په ځانګړې توګه له هغه وروسته ډېر مشهور شو چې د وطن قربانۍ او مقاومت په اړه یې ویل شوي شعرونه د رسنیو ټولنیزو شبکو او ولسي ناستو له لارې پراخ محبوبیت وموند. دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا د یار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګډه تار کله بیلیږي. د هغه ناڅاپي مړینه د فرهنګي او ادبي ټولنې لخوا یو نه جبرانېدونکې ځای بلل شوې ده. ګڼو لیکوالانو، شاعرانو، فرهنګیانو او عامو هیوادوالو د نوموړي پر مړینې خواشیني ښودلې ده. لیکوال او شاعر محمد حسین فطرت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دی متي الله توراب د معاصر ادبي دورې وطن دوست ادب یو تکړه غږ و. د هغه شعر د سړي زړه ته رسېده ځکه چې له زړه څخه راوتی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې دی د لرو بر پښتون افغان اولس د مینې احساس قربانۍ خوږ ژبی شاعر متي الله توراب له بده مرغه د زړه د حملې له امله له دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. نوموړی زیاتوي چې د ملي وحدت ارمانجن توراب په خپل ژوند کې ملي وحدت ونه لیده او د لرو بر وطن اوسنیو حالاتو له امله د توراب د مرګ وصیت چې د یو نظم په بڼه یې ویلی پوره کېدل یې هم مشکل ښکاري. توراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده د مومندو او باجوړو پوښتنه. نوموړی زیاتوي چې د توراب غم زموږ دپاره ډېر دروند دی. الله تعالی د متي الله توراب ته د خپل جنت تر ټولو لوړ مقام ورکړي او د هغه کورنۍ ملګرو او مینوالو ته صبر ورکړي. د کابل قومندان بیان خالد زدران لیکلی دی په ژورې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان وتلی ولسي او ملي شاعر متي الله توراب له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. نوموړی زیاتوي چې انسان له خاورې څخه جوړ دی او بیرته خاورې ته ورګرځي خو داسې شخصیتونه چې د کلم ژبې او فکر له لارې یې ولس ته هوښ مینه غیرت او بیداري ورکړي وي هغه نه مري هغوی د خلکو په زړونو کې ژوند کوي. ښاغلی خالد زدران زیاتوي د توراب صاحب شاعري د ولس غږ و د دردونو انځور و او د حق ویلو توره د هغه یاد به تل پاتې وي. متي الله توراب د خپلو اشعارو له لارې د ملي یووالي قربانۍ د مظلومو ملاتړ او د سولې پیغام خپراوه. شعرونه یې تل له احساسه درد ژورې مینې او ملي ژمنتیا څخه ډک و. د بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند بلخوا همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې کافیه باندې نور نه غږېږم. زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم. د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ. مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ. سبا به یې ومنئ.